سلامونه او احترامات ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو مخ روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو امید لرم چې تیر شوي ټول درسونه به تاسو اوریدلي، څه ناڅه به مو ترې زده کړي. بخښنه غواړم ملګرو، دا ځل څه اضافي مصروفیت د وجې دغه درس لږ ناوخته شو، منځ کې هفته 10 ورځې راغللې، دې لپاره بخښنه غواړم. انشاءالله دغه درسونه زه هیڅ وخت نه ودروم، دا به جاری ساتم. زه به کوشش کوم چې دینه پس 2 درسونه او هغې نه بعد یو ویډیو د معلوماتو وي. زه به کوشش ډیر زیات کوم چې د درسونو ویډیوګانې ډېرې کم، ځکه ډېر ملګري درسونو لپاره دوی کمنټونه کوي، غوښتنه کوي چې باید زه درسي ویډیوګانې زیاتې کم. ملګرو په تېره شوي ویډیو کې چې کوم ما د داسې بعض ضروري اصطلاحات او جملې وي یا نیمه جملې وي چې هغه ډېرې ضروري وي، موږ تاسو روزمره ژوند کې هغې ته ضرورت لرو، د هغې استعمال ډېر زیات دی. هغې په اړه مې یوه ویډیو جوړه کړې وه او ما یو 8 جملې راوړې وي. نن بیا هغسې ورته هغه څو جملې وي چې هغې نه ما یو برخه جوړه کړه، ویډیو جوړه کړې وه، په 8 جملې مې راوړې وي. په نننۍ چې کوم د هغه دویمه برخه ده، په دې درس کې هغه جملې دي یا نیمه جملې دي یا هغه اصطلاحات دي چې موږ تاسو ضرورت لرو چې دا هر ورځ استعمال کو او استعمالوي. نو نننۍ زموږ درس چې کوم دی دا هم ډېر مهم دی. تاسو باید په توجه سره واورئ، زده یې کوئ او بیا پرې پریکټس وکړئ، استعمال یې کوئ. نو راځئ چې درس شروع کړو. ښه، موږ سره ټول نه اکسپریسیون یوتیل دې ته ویل کېږي. اکسپریسیون یوتیل مطلب دی هغه مفیدې اصطلاحات چې کوم موږ تاسو روزمره ژوند کې استفاده کوو. اکسپریسیون یوتیل ویل کېږي مفیده یا ضروري مهم مفیده اصطلاحاتو ته ویل کېږي یا نیمه جملو ته ویل کېږي، چې کوم هغه جملې چې خاص کر بیا موږ او تاسو روزمره ژوند کې ورته ضرورت لرو او ډېر زیات استعمالوو. ښه، موږ سره ټول اول چې کوم دی هغه دی je peux pas venir، je peux pas venir یا je peux pas venir. لکه که زر تاسو اورئ، اکثر به تاسو اورېدلي je peux pas venir فرانسویان وایي. زه ستاسو لپاره لږ قراره وایم چې تاسو پرې پوه شئ. je peux pas venir اصلا دا دی je ne، دلته نه هم شته دی، je ne peux pas venir. او د دې معنا چې کوم دا هغه موږ وایي زه نشم کولی، یعنی زه نشم کولی هم د دې معنا شوه، زه نشم راتللی. یا انګلیسي کې موږ وایي I can't make it، زه نشم کولی. صحیح دی، یعنی زه نشم را رسېدلی، زه نشم راتللی. صحیح ده. خو د دې خاص ځانګړي د لپاره موږ استعمالوو چې موږ وایو اکثرا چې زه نشم کولی. صحیح ده. نو دا دی je peux pas venir، je peux pas venir. که تاسو زر اکثرا به فرانسویان اورېدلي خو تیزې خبرې کوي، نو هغه بیا وایي je peux pas venir. صحیح ده، je peux pas venir. صحیح ده، دا اولنی. دویم چې کوم دی هغه موږ سره دی je suis en chemin یا en route هم ویل کېږي. je suis en chemin یا je suis en route. صحیح دی. دې معنا چې کوم دی که تا ته څوک زنګ وایي چې ته چیرې، نو ته ورته ویلی چې زه په لاره باندې یم. که په غوت سړک باندې نو غوت ته ویلی شي، که په لاره باندې بیا شما ویلی شي. صحیح دی. je suis en chemin، je suis en route. صحیح دی. یا زه درته یو وایم je suis en chemin یا je suis en route. صحیح دی. دې مطلب په انګلیسي کې موږ ویلی شو I'm on way، زه په لاره باندې یم، یعنی را رسېږم، راځم. یا په فرانسوي کې د دې معنا شوه j'arrive. صحیح دی، j'arrive. صحیح دی. je suis en chemin، je suis en route. je suis en chemin یا je suis en route. صحیح دی. دریم موږ سره دی هغه دی bravo، continuez comme ça. bravo، continuez comme ça. موږ چاته وایي یو څوک یو کار کوي، موږ ورته وایي چې آفرین، تکړه شم، دغسې جاري ساته. صحیح دی. یا انګلیسي کې موږ وایي well done یا موږ وایي keep up the good work. صحیح دی. مطلب آفرین، شاباس، همدغسې جاري ساته. صحیح دی. اوس که تاسو فرانسوي زده کوئ وایي او تاسو استاد تاسو اکثرا وایي bravo، continuez comme ça. صحیح دی. یا څوک یو ښه کار کوي نو تاسو ورته دغه اصطلاح دغه نه استفاده کولی شئ. bravo، continuez comme ça یعنی well done، یعنی ډېر ښه، آفرین، همدغسې جاري ساته. صحیح دی. بیا موږ سره دی سیدنګ یا سیفو. هغه منځ کې چې کوم ما کرښه ورکړې، مطلب موږ سیدنګ هم ویلی شو، سیفو هم ویلی شو، 2 لغات دي. دې معنا څه شوه؟ لکه موږ وایو چې دا لیونتوب دی، یعنی موږ وایي لکه انګلیسي کې موږ وایي it's crazy. صحیح دی. it's crazy، دا لیونتوب دی، یعنی غلط دی، سم کار نه دی. صحیح دی.
نو دا منګه د لپاره سدانګ سیفو تاسو ډېر دا اورېدلې د فرانسویانو نه سیفو بم ډېر اورېدلې یعنی دا کار غلط دی یا داسې صحیح نه ده یا دا لیوانتوب دی یا مطلب داسې مه کوه داسې نه دي کول پکار صحیح دی نو بیا موږ دا اصطلاح استعمالو سدانګ صحیح دی سیفو پنځم موږ سره دی ستخومینیو مطلب دی مینیو ویل کېږي انګلیسي کې د معنا ده کیوټ مینناک مطلب که موږ یو ماشوم چیرته وګورو موږ وایو یو شی وګورو مثال موږ وایو چې اټس سو کیوټ دا ډېر مینناک دی نو بیا موږ څه وایو ستخومینیو دا ډېر مینناک دی اټس سو کیوټ شپږم چې کوم دی هغه موږ سره دی je vais réfléchir دې مطلب دا دی چې زه به د دې په باره کې یا دې په اړه باندې سوچ وکم je vais réfléchir مطلب زه به دې په اړه باندې سوچ وکم زه به دې اړه باندې فکر وکم صحیح دی تا ته یو څوک یو خبره وکړي چې دغه کار به کوو ستا څه پلان دی ته دا کار کول غواړې ته ورته وایې چې زه به دې په اړه باندې سوچ وکم je vais réfléchir صحیح دی اخرنی اوم چې کوم موږ سره دی هغه دی اپلوس مطلب موږ انګلیسي کې دپاره ډېر ښه یو اصطلاح استعمالوو see you later وروسته سره وینو چې چیرې ځو مطلب زه یو چا سره یو ځای کې کار کوم زه چیرې ځم رندیو دپاره بیا یو ساعت 2 ساعته بعد راځم زه چې وروسته بیا سره ګورو اپلوس موږ وایو صحیح دی نو دا هغه ضروري اصطلاحات دي یا نیمه جملې هم ورته ویل کېږي چې تاسو په روزمره ژوند کې ډېر زیات استفاده کولی شئ او تاسو ډېر ضرورت دی زه یو ځلې بیا تکراروم اخري ځل تاسو په غور واورئ او زده یې کوئ نمبر اول je peux pas venir je suis en chemin je suis en route je suis en chemin je suis en route bravo continuez comme ça دریم چې کوم دی هغه دی bravo continuez comme ça څلورم دی c'est dingue c'est fou پنځم دی c'est trop mignon شپږم دی je vais y réfléchir وم دی اپلوس نو دا اوس موږ نننی درس ملګرو دغه جملې تاسو په غور بیا واورئ زده یې کوئ ویلې کوئ پریکټس پې وکړئ دا ډېرې ضروري جملې دي ما ځکه کمې راوړئ چې تاسو یې زده کوئ تاسو پې پوه شئ او تاسو ته استفاده وکړئ دغه جملې زده کوئ بیا چې څومره زیاته تاسو استفاده کوئ هر ورځ په خپله خبرو کې استعمالوئ هغومره به دا ستاسو بیا نه هېرېږي ستاسو به یادېږي نو دې نه استفاده وکړئ تر بل درسه پورې دغه جملې تاسو ښه صحیح یادې کوئ ښه ډېره ته استفاده وکړئ چې تاسو صحیح زده شي ځکه کم درس تاسو راوړم چې تاسو یې صحیح زده کوئ بلکې ویډیو ډېره غټېږي تاسو هم ورسره بیا بور کېږئ نو ښه خبره به دا وي چې دومره درس چې تاسو یې زده کوئ او تاسو یې استفاده کوئ انشاءالله زه به کوشش کوم چې دغه درسونو ویډیوګانې زر نه زر راوړم سمه ده که هر څوک هر څنګه پوښتنه لري درس په اړه باندې دې نه علاوه که نور څه پوښتنه لري خپلې پوښتنې دلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو جوابونه در کوم نو زموږ درس همدومره و مننه په مخه